السلام علیکم. د پښتو را روان فلم دیدن ریکارډینګ او د هغې ډبینګ کمپلیټ شو. دوستانو د هغې د ریلیز تاریخ اعلان هم وشو. ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم چې هغه به کله ریلیز کیږي او په سینما باندې به کله لګي. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. د پښتو یو غټ بجټ فلم دیدن چې د هغې شوټینګ په لاهور کې شروع دی، چې په هغې کې نامور اداکار شاهد خان، جهانگیر خان، ارباز خان، محمد حسین سواتی، عمران خټک، داسې نور ډیر اداکاران په دغه فلم کې شامل دي. دوستانو د دغه فلم د ډیر وخت نه تاریخ اعلان کړی شوی، خو بیا د هغې تاریخ ډیلی شو. اوس د هغې ټول ریکارډینګ کمپلیټ شوی دی. صرف د جهانگیر خان یو څو سینونه دي چې هغه پاتې دي، ورپسې بیا د هغې غانې دي چې هغه غانې به ریکارډ کیږي، او د هغې نه پس د هغې د ډبینګ مرحله ده چې هغه ډبینګ به کیږي. نو دوستانو د دغه فلم پروډیوسر محمد خان چې کله هم دې باره کې خبرې وکړې، نو وی ویل چې د دې فلم ریکارډینګ ډیر په تیزۍ سره روان دی، نو تقریبا میاشت به د دې په راټولولو کې لګي. دوستانو د دې نه دا معلومه شوه چې دا فلم به د ورکوټي اختر په اولنۍ ورځ لګي، چې په صبرینا سلیما باندې به لګي، ځکه چې د دومره غټ بجټ فلم په همداسې ورځو کې نشي لګولی چې د هغې هیڅ بیک اپ یعنی د هغه پیسې بیا نشي را سر کولی. نو دغه فلم اختر ته ډیلی کوي چې دا به په ورکوټي اختر باندې لګي، ځکه چې ټول پکې هغه اکټران دي چې مینوال یې ډیر زیات دي او په فلم باندې ډیره خرچه راغلی ده. دوستانو دغه دیدن فلم معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل، دغه به په صبرینا سینما باندې په ورکوټي اختر کې لګي. د نو داسې فلمي معلومات لپاره زموږ چینل لار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.